دا کوم باباجي ویډیو چې تاسو ته په سر کې ښکاري دی باباجي موږ له زموږ پښتنو له یو ښه میسج او یو ښه پیغام راکړی دی. دا ویډیو لازمي وګورئ، نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ دپاره او زموږ پښتنو دپاره پکې یو ښه میسج او یو ښه پیغام دی. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ د ژوند په موضوع کې به ملګرو تاسو ته په داسې کې ویډیو چې کومه ده دا ښکاري دی باباجي موږ له زموږ پښتنو له یو ښه میسج او ښه پیغام راکړی دی. د ټول نه اول خو خپل چم ګاونډي کې ورته ویلي، د هغې نه بعد یې په جوماتونو کې خپل جومات کې اعلان کړی، نورو خلکو ته یې هم ویلي چې په جوماتونو کې اعلان وکړئ. بیا دا ویډیوز تر موږ راورسېده ملګرو. دا ویډیوز ګورو چې یاره دا باباجي موږ د او زموږ پښتنو له څه پیغام راکوي، د هغې نه پس بیا خبرې اترې کوو. مسلمانانو زه یو اعلان کوم او زما دې اعلان ته ښه په غور سره غوږ کېږئ. داسې زنانه راوتې دي چې ما او زما یو ملګري په خپله هم لیدلي دي، یو ماسک اچولی و بل یې مخ پټ کړی و او هر یو کور ته به ننوتله، د رشتې تپوس به یې کوو، چټ پټ به بېرته راوتله. نو ما بیا وویل چې یاره دا خو رشته غوښتل نه شو، دا زنانه کې څه چل دی. نو دلته یو کور ته ننوتي وو او یو ماشوم ته یې لاس ور واچو او هغه ماشوم چې کوم دی هغه چغې کړلې، هغه زنانه ورپسې اوبې هغوی وي چې اوبه راله راواله، هغوی چې اوبو پسې منډه کړې د هغوی چې کوم دی نو هغه ماشوم تخته و، هغوی چغې کړي نو ورپسې ورغلي د ماشوم یې ترې راخلاص کړی دی. نو زما دې خلکو ته دا اعلان دی چې هرو جوماتونو کې د اعلانونه وشي، دې زنانو پسې واړه تختوي الله هم خوشحاله که، داسې غرمه کې چې چا کره ورځي چې قطعاً یې پرې نه دی. تاسو دا ویډیو کلیپ وکتو چې دا باباجي وایي چې زه یو ملګری مې په یو ځای کې ناست و، داسې ښځه موږ ولیده چې هغوی په یو ماشوم یې تختولو کوشش یې وکړو. نورې خبرې هم تاسو واورېدې، د باباجي د ویډیو مطلب څه یو څو خبرې در سره شیر کوم. ما په ویډیو کولی چې یاره داسې خلک قسمه زنانه راوتي، داسې قسم سړي راوتي، خو دې خلکو به نه منله. نن تاسو د دې باباجي خبرې واورېدې ملګرو. د پنجاب نه داسې زنانه راغلي چې موږ ورته چنګړې وایو، هغه دلته راغلي زموږ د پښتنو کوم حجابونه دي، زموږ د پښتنو چې کوم لباس دی، زموږ د پښتنو چې کومې بوکرې دي هغه یې اچولي وي او په هغې کې سوال غواړي او خیرات غواړي. په کورونو باندې ګرځي، کور ته ننوځي، انټر شي، هلته کې ستاسو کور والا یعنې زموږ کور والا او خویندې میندې هغوی ته ووایي چې یاره اوبه راکړئ یا خیرات زکات راکړئ، نو هغه د هغې په بهانه چې کوم دی هغوی کور ته انټر شي او هلته کې بیا زموږ کور والا ته نشې ورکړي، زموږ خویندو میندو ته نشې ورکړي او کوم مال چې دی هغه چې کوم دی لوټ کړي. داسې زموږ ماشومانو ته هم هغوی سترګې پټې کړې وي چې یاره ویې تښتوو چې څوک ورسره نه وي. ملګرو دا کومې ښځې دا د پنجاب نه راغلي او دلته چې زموږ پښتونخوا کې دي ماشومان تښتوي، د خلکو مالونه چې کوم دی دا لوټ کوي. نو ملګرو مهرباني وکړئ، ډېر احتیاط کوئ، خپلو زنانو ته ووایئ چې داسې قسمه خلک چې کوم دی کور ته دننه مه راپرېږدئ، یا چې داسې زنانه چا ولیدې نو مهرباني وکړئ د هغې ځای کوم پولیس لاین چې هغوی سره کانټیکټ وکړئ. ډېره مننه. دا ویډیو درته لازمي شیر کړئ چې نور ملګري هم خبر شي چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله آباد لره. نو راکړئ مال اجازت، د الله په امان.